وَإِن كُنتُمْ وَلَا سَفَرَ کای پتا سو حالات دی بیماری کی یا په سفر کی او جاء یا راشی احد یوم منکم دتاسنا من الغائط ادسماتنا او لامستم النساء یا شادی شده انسان اغا مسکت دی زنانا ولم تجدوا ماء تاسو من لی ابو فتیممو درم حکم اغا تیمم دیگا تیمم بداسی حالت کری چه انسان اغا بیمار دے اغا لپارا ابو اغا تکلیف ورکی اغا ابو والا نقصان ورکی نو پست بدی بیا تیمم ہوئی جگ جوڑ انسان دے لکنن سبا موسم دے یو انسان دے بالکل برابر دے روغ رمت دے لیکن کدی ابو داسی ذکرے کالتا دے ابو یخ استعمال کی نو دو دے ناجورتیا خطر دا بیا برتا کشی او دارنگی دیبا نور لپاره مصیبت جوړ شي صحیح انسان هما په داسې حالت کې چې ځای کې اوبه نشته او د مرګ یا د جسم هغه اثر انداز کېږي هغه بیمار کېږي نو هغه وخت لحاظ سره به دی بیا تیمم وایي یا یو انسان په حالت دی سفر کې دی اوبه نشته دی بیمار حالت کې دی نو دا مختلف صورتونه دي په داسې حالت کې به دی څه کوي دا دریم حکم دی د صفحې اول حکم هغه شرط اور حکم هغه کم دی عدس دی دویم نمبر باندې غسل دی او دریم نمبر باندې تیمم دی دا قرآن پاک یو آیات کې دا درې واړه شرایط احکامات را جمع کړ دي فتیممو صعیدا طیبا پاکی خاورې منی فامسحوا بوجوهکم مسبو کی خپل په مخ باندې تیمم بعض انسان یې ما چرته تیمم ولې نه دی نو دا هم دی الله حکم دی څنګه چې عدس سره مسلمان صفا کیږي غسل سره صفا کیږي نو دغه ان شاء الله د مسلمان دا یقین دی چې د تیمم وای هم د پاک سره چې دا الله تعالی حکم دی نو بعض انسانان داسې چې ټول ژوند کې یره چې ما چرته تیمم نه دی ولې او زما یقین کې دا خبره نه راځي نو بیا د هغه د یقین کمزوري وي نو دا د الله تعالی حکم دی فتیمم وسانتیا دا صعیدا طیبا پاک خاور دا هغې لپاره څه شرط دی لاس به وي په خاورې یا هغې باندې ګرد غباري او ټول مخ به راګیر کړي چې مخ کې صحیح سپاتې نه شي دویم ځل باندې لاس هغه بیا خاورې باندې او بیا یوه لیچه دارنګې بل لیچه نو یو نیت او دو ضربه یو ضرب د پاره د مخ یو د لیچو اخبو لپاره نشتی بس دا حکم د اسلامي ښه هسې عقل څه وایي عقل دا وایي چې خاوره واخله ټول بدن باندې منګه لیکن دا عقل کار دی او نقل څه وایي چې بس دا یو نیت تا وکړو د پاکۍ نیت چې زه دا تیمم دې لپاره ومه چې زه د قرآن تلاوت وکړم زه لمونځ وکړم زه جنازه وکړم نو د نیکۍ والا کار دغه نیت کې راولي او دویم د مخ او لیچو باندې بس دی که څه ځای وچ پاتې نه شي مسه به دې کوي نو دا د الله تعالی حکم دی فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه نو تاسو څه وکئ مسه وکئ خپل په مخونو باندې وایدیکم په لاسونو باندې منه د دینا ما یرید الله نو د الله تعالی لیجعل چې وګرځا سو باندې من حرج څه تکلیف الله ور دومره مهربان دی الله تاسو باندې تنګ نه راولي ولكن يريد لیکن الله تعالی دا غواړي ليطهركم چې تاسو لا پاکي وليتم نعمته تام کی تاسو باندې خپل نعمت ولعلكم تشکرون دې لپاره چې شکر ادا کړئ دا یو آیات دی چې ډیر زیات مسائل دي صرف لفظي ترجمه دا ما وکړه نور د موز دارنګ دی عدس غسل او د تیمم ډیر زیات مسائل دي لہذا موقع لحاظ سره وسره دا از د کول بګار دی هر مسلمان لپاره